الو څنګه یې؟ بس ښه یم. تا سره زما بالکل فکر نشته. داسې چل دی وصیته چې بس اوس د دې خبرو نه څه نه جوړېږي. ولې پرې نه جوړېږي؟ هېڅ هم پرې نه جوړېږي. په خدای مې قسم یا بله ورځ راته ماماګانو ویې نعمت خان لګېدلی و نعمت خان هغه چې کوم دی ټولې خبرې ماما ته کړې دی. تا خو په ځان باندې سمې تورې وریځې جوړې کړې. وریځې به مې جوړولې نه. بس ماما ته هغه ووایي هغه وایي موږ ټول ځو ورله او ورته وایو چې دا لور دې پوه کړه. اول به یې ځان سم کړی نو بیا به یې ما ته ویلي وو. ما خو راته ظالمه ویې مه راځه مه راځه. ته نه صبرېږې؟ اوس خو زه نه صبرېږم. هلو ته څه یې زه څه نه کېږم؟ زه نه صبرېږم اوس نه صبرېږم. اول ته نه صبرېږې اوس زه نه صبرېږم. نو زه درپسې دې درولېږم چې پلار ته دله ووایي. نو بس زه به ورته ووایم که نه سپا سپا خبره به وکړم. یو شل ځله خو ورته وکړه ته به ورته څه څپه ووایې چې تا څه کړي دي؟ ما څه کړي دي؟ ډاکټر له چې دې بولي هلته د چیکپ وکړي بیا به څه کې؟ ډاکټر چیکپ ما کړی دی. ما ته ورته واده یې خاځه به چې ما ډاکټر وی ته واده یې د خدای په مخ کې راته وي. خاځه چې به درته ویلي دي چې څه ته کولی شي هغه وکړه او خو ویې که نه چې زه درپسې دې کور ته درولېږم چې زه ورته اوس ټلیفون وکړم. زه خو دلته نه لرې یم خو خو ویې چې زه کشر ماما ته ټلیفون وکړم او زه به ماما ته ټولې خبرې وکړم که نه نو بس یو شل ځله ورته وکړه. یو ځل نه یو شل ځله یې ورته وکړه. ټولې خبرې کړې وې که بیا هر څه مې ورته ویلي دي. دې کې زمونږ هېڅ قصور نشته. ته څه راله چې کوم دی نه پلار دې راکولې نه دې مور راکولې او نه دې وروڼو راکولې. نو زه خو تا سره تلمه تا خو ما سره ناروغه زما په سر باندې زما کور دی. زه چې کوم دی ستا کور دی اول نه وه اوس دی. زه بوتلن موتلن نه کوم. زما په سر زما کور دی او داسې چل دی چې بس د دې خبرو او د دې کیسو کتارو نه څه نه جوړېږي. ښه ښکلې خدای به درله رشته در وکړي. زه رشته څه کومه بس خو سکې وي یو یو را سره دا چل وکړو نو بله به زه بس داسې چل دی چې وروره زه خو دې کې ستاسو مدد نه شم کولی. نو اول به دې راته ویلي وو په وخت ما ته اول دې راته بس په وخت ویلي دي. اوس هم پکې چې کوم دې څه تلې راغلي ولې نه دي تلې راغلي ډېره څه پکې شوي دي بس چې د یو چیز نه څه جوړېږي نه هسې به چې کوم دې خپل ژوند خراب کړي زما خو هېڅ هم نه شي کولی. زما ژوند خو خراب دی. زما به څه وکړي یا چې زه ستا نه تپوس کوم ته به زما څه وکړي؟ زه ستا هېڅ هم نه شم کولی ډکه خو ده که نه چې ما په وخت چاته ویلي نه دي. یو شل ځله خو ورته ووایه چې د یو خبرې نه څه پیدا نه اوچتېږي د هغې نه هېڅ نه اوچتېږي او بس دې کې زما تصور پکې نشته ګله. نو خیر تا ما ته اوس ویلي وو که نه چې کور ته یې بوتلم راته به یې ویلي وو بیا راته ویلي هغه ټایم کې لا خبره نه وه جوړه. ولې نه وه جوړه شوې تا ته ما ونه ویل چې تاسو یې دننه تا ویل نه را دا خبره چې کوم دی په دې 2-3 ورځو کې جوړه شوې ده. بس اوس مې راته ووایي بس ځان له چې کوم دی نو هسې نوره زندګي مه تباه کوه. زما ژوند تباه دی بس که نه زما ژوند هم مه په عذاب کوه. کور دې راته ټلیفون وکړو چمنه چې بس دغه شان چل دی نو ته اوس څه له باندې لړه ستړی کړې او تا بیا د هغه هر څه تا په خپله خراب کړ. تا د نعمت خان مخکې غویمه جوړه کړه. هغه زما نیک وراغې ماماګانو ته یې وویې بیبي ته یې مو وویې دا خو لا شکر وباسه چې ما هغې منې کړه ده نه به منې کوله سنیتا سره صرف زما سر خطرنه رسان ده. زما پکې څوک دی ښه هم نشي کتلی دا څه خبرې کې دغه هلته به درپسې قسم مې د په خدای پاک چې ډایرکټ زیارت ته درغلی یم د یو څو کسانو سره دا که تر اوسه پورې خو چې مې غږ نه کړو دا مې ستا سترګو ته کتل. اوس خو په دغه کور کې زما نوم چا په کږه واغسته قسم په خدای چې سترګې دې وباسم سترګې نه تر اوسه پورې مې ستا سترګو ته کتل. ما ویل همدغه شان به دې به رضا شي زه دا مسله به حل شي. چې مسله حل نه شوه اوس خو د دې په لږ په غلط خیال دی زما نوم په سترګو والي دي قسم په خدای سترګې دې دلې وباسم. دا کومې د وړو خبرې کوي؟ زما ژوند دې ولې تباه کړه دا دومره ما ستا ژوند نه دې تباه کړی. 15 کاله پنځلس کاله په خدای یادېږي. زما ایمان ته د 15 کاله ښه خپل صبر وکړو خپله غاړه مې 15 کاله زه تاسو سره هم صبر کوم نوره ما ته چې کوم دی نو نور صبر مه کوه. زما کوېدنو شوه نکاح تړلې شوې ده په دې کې چې کوم دی اوس هېڅ نشي کېدی او ځان له خپل غم کوه خپل به کوم وروره
د دې کیسو کتارونه نور څه نه جوړېږي او که نه ته ترې جوړول غواړې زه ترې جوړول غواړم خو چې زه دا دې اوس ماماګانو ته ووایم او هغوی درپسې دغلته دې عرب ته درشي سره د پښتنو نو پښتنو راشي نو اول دې ولې نه وي داسې ما ته وګوره اول دې ولې نه وي بیا څه کولی شي یو شل ځلې وکړه چې دغه پلار ته دغلته په مخامخ ووي او هغه نیک په نو ورسره وي چې او زما په مخکې موټر ته راوخته او دا د کانې یې په ځان جوړې کړې نو بیا به څه وکړي یو ځل راشه کریستانو بیا بس بیا زه نه درتلی شم او نه مې څه داسې وروره زه چې کوم نه یم نو دې ټایم کې چکوال کښې زه چې درځم نو زما هېڅ پته نه لګي ښه ما پورې ټول خاندي کوراله ښه دې کې زما هېڅ قصور نشته ستا له لاسه ما پورې خاندي بس چې ما پرېږدن وکړه نو ته نه راشه ته تکړه شه ځان له واده وکړه چې څنګه واده وکړم دا واده داسې کېږي چې درپسې نه خاندي ما لړه مه ستړی کوه تلیفون کې ما سره ډېرې پیسې نشتې بس ختمېږي ما په هغه 1500 روپۍ لګولې دي ها 1500 یا خو به راته دومره ویلي وو که نه چې هغه ته زما کړېدن نه ته ځه بس زه څه وکړم خلک نه جنګوي ما خو درته د ورکوالي نه ویلي چې څه ډوکو نو تا ویل بس اوس مې درته ووې او بس خبره ختمه چېرته ده خبره شروع شوه نو ته به د ما څه وکړې زه به ستا هر څه وکړم د ما دې په خدای قسم خو دې خدای راکړې خیم ته مې مونږ وړې کله یې چکوال کښې کله یې کمزین نه به زما رزبري کور ته نه بوتلمه ځان لړه هسې مه ستړی کوه قسم په خدای غواړې اوس په دې ساعت په مې درپسې چې کوم دې کسان در لېږلي او پلار له بې بوتلې ماما ته به مې ویلي نو بیا ماما باندې دومره دغه کې زه پرې خود دغه کوم اول نه پخپله میدان ته شوې نو اوس هم پخپله میدان ته شه ښه نه په ماماګانو باندې ځان ګټېدله زه د مور په دغه وم پوخ کېدله اوس په درپسې دغه ته به مې چې کوم دی نو د څوک در لېږلي نو قرآن بیا چې دا مسله به دله خرابه نو تا له خو ما مسله نه خرابوله ما دونه عمر تاسو له خرابه کړې ده تا ته خو ما دومره صبر کوو نو بس زه نور صبر دومره صبر ما تا ته کړی ما نور نشو کولی یاره بس لنډه خبره داره داسې په بله بله کړی ما نور نشو کولی صبر بس نور د دې خبره نه مو کو پلار راځه دا چې کوم دی بس د دې ټول هم خوښه وه زما هم خوښه وه بس ما پرېږدن وما وکړه زه به ټول عمر دغه شیان لړ په لړیا نه شم ګرځېدلی ښه بس سلام علیکم الو سلام علیکم ما سره پکې بس نورې پیسې نشته اچھا خبره خو راسره کوه